څلوېښت شپې دا زموږ ښځې چې دي هغه په کورو کې پرتې هغه مردار په تکا په پراته وي. څه کیسه ده؟ وایي زه په څلوېښتې کې یم. نو څلوېښتې څه معنا؟ 40 ورځې بعد دا ښځه بیا د بیمار خپل غسل مسل چې دی هغه کوي، بیا سر چینه ته سر ور وخوري او بیا مطلب نن شي مې سي. اوس ګوره زه به یو مسله در ورښیم، دا زموږ ډېر ښځې په دې خبرو نه پوهېږي، بیا ادبي دي ډېره مهال چې څوک دغه کوچنی چې پیدا شو د دې کوچني د پیدایشه بعد د دې ښځې بیماري چې ده هغه کم سې کم 15 منټه هم راتللی شي. یوه ګنټه دا بیمار و بس خپل غسل دې وکړي لمنځونه دې شروع کړي. زیاده سے زیاده چې دی هغه 40 شپې دي. نو زموږ ښځې چې دی هغه مثلا بیماري یې نه وي، بیماري د دې نشته، مطلب هغه چې کوچنی پیدا څه بیماري یې وه، بیماري د ښځو سر په خلاصېږي د غټان خلکو، بیماري یې ورځ دوې وله ټیک ده صحیح ده، 3 ورځې بعد د دې بیماري ورکه شي، 15 ورځې هم د دې بیماري نه وي. بس دا ناسته ده هلته پرته ده، لیټې سر ته پرته ده، بس نو دا کوچنی یې راوړی دی، نو نه لمنځون نسته نه شی. حالانکې د دې ښځې دا چې کله بیماري ختمه شوله په هغه ساعت کې به دا چې خپل غسل به کوي، که اوله ورځ وه که دویمه ورځ وه که 15مه ورځ وه که 10مه ورځ وه. 40 ورځې ضروري نه دي، 40 ورځې پای دي. هغه دا معنا ده چې یوه ښځه ده بیماري وه 40 ورځې چې 40 ورځې ته ورسېدله، د 40 ورځې بعد موږ ورته وایو که اوس هم څه بیماري راتلله پروا نه لري، ته ورڅخه خپل غسل مسل وکړه، خپل منځونه شروع کړه. نو که چیرې بیماري په دا مابینځ کې وشلېدله نو ستا بیماري ختمه شو، ورڅخه غسل وکړه، خپل منځونه کوه. په مابینځ کې مثلا دې ښځې لره 15-20 ورځې بیماري نه ده ورتلې، بیماري دې نه ده لیدلې، نو دا ښځه اوس غسل نه کوي، دا وایي یوه د زما 40 دا زموږ د ښځو بې عقلي دغه ځای درښیم. ورڅې پوښتنه وکړئ، زموږ ډېر ښځې په دې خبرو نه پوهېږي چې دا مال چې کوچنی پیدا شو بیماري ورکه شوله، دا به خپل غسل کوي، دا به خپل منځونه شروع کوي. ها اوس که داسې وه د دې ښځې مثلا دویم کوچنی و دریم و څلورم بیا به داسې وکړي راولاړ به سي دغه دویم کوچنی چې دی هغه به پر هغه اول باندې شمار کړي. هغه اول کې د ښځې څو بیماري وله 15 ورځې وله 8 ورځې وله 9 ورځې وله 10 ورځې وله دا به هغونه بیماري شمار کړي. صحیح سلو اسانه خبرې دي، خو زموږ د ښځو په دې خبرو سر نه خلاصېږي. څونه لمنځونه چې قضا کېږي، څونه دا ښځه څونه لاره دې ورکه ده، او د پیشن پر ځای چې راواخلي د لاهور په خبرو دا دلته خبره وي شی په لاهور کې رواج شوی دی، دا دلته په خبر وي نه وي شی راغلی دی، هغه برانه راوړي نوې کنارې راغلي دي، نوې مطلب بټنان راغلي دي، نوې پړونان راغلي دي، نوې پلانې دا بیا دا په خبره ده. لیکن دلته چې دا بې لمانځه پراته وي، بې دینه پراته وي، په دا نه ده خبره. سړی هم په دا نه دي خبره چې بس کوچنی مې راوړي نو نه شو. صحیح سلو په 9مه ورځ باندې به سړی د کوچني سر ورخري نمبر باندې ږدي. زموږ ښځې په 9مه ورځ باندې کوچني سر نه ورخري، پر 40 ورخري. حالانکه سنت طریقه دا ده پر 9مه ورځ به دا سر ورخري. اوس پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې الله زوی ورکړي په 2مه 3مه ورځ چې ابراهیم نوم ور باندې کښېښود، دا زما د نیکه نوم دی ابراهیم علیه السلام، ابراهیم نوم ور باندې کښېښوی فورا، دا نه دی چې نو نوم ځنډېدلی دی الله 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 کله به ور باندې ږدي. نو لہذا زموږ ښځې دي و دې مسلې ته توجه ورکړي، په دې مسله دې سر خلاص که دا وایي چې یاره زما سر به خلاصېږي یا زه نه به پوهېږم، خپل خاوند ته دې وایي، خاوند دې راسي مولوي صاحب څه دې پوښتنه وکړي. صحیح ده، مولوي صاحب څه دې خاوند پوښتنه وکړي، کراره کرارې بسي، دا خو ګپه نه ده، دا ګپه نه ده چې دا ښځې په دې خبرو نه خلاصېږي. دا الله رسول فرمایي ښځه بې عقله ده، دغه وجه ده، ناقص العقل ده، عقل یې نیمی دی. د 2 ښځو ګواهي د یوه سړي په برابري باندې راتللی شي. دین دې نیمی دی، په میاشته کې ته څو لمنځونه کوې. نو لہذا د ښځې دپاره چې کله کوچنی بچی پیدا شو الله ورکړي، بیماري ته وګوره، بیماري یوه ورځ بعد ودرېدله بس که بیا خاص کر اول کوچنی دی خبره خلاصه ده، خپل غسل دې وکړي، لمنځونه دې شروع بیا 10 ورځې بعد 15 ورځې بعد 20 ورځې بعد بیماري راغله، دا به هغسې شماري لکه د دې کوچني څه مخکې چې کوم د دې بیماري وي د هغه اصلاح ورته لګوي. دا ما څه سرسرکي خبره درته وکړه، په تفصیل یې زه نسم کولی، ما ته هلته اوس موږ ته خوندې اوري، بچیانې اوري، زنانې اوري، ما ته مناسبه نه وي، خو خیر دا ډېره ضروري مسله ده. زموږ ښځې په دې خبرو باندې اخته دي، مبتلا دي. ورته د سپین سورې پوښتنه وکړئ، د خدای په نامه کې در اوسه سر به خلاصېږي. صحیح شو، در اوسه سر نه به خلاصېږي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.